یو باچا ته د وزیر ضرورت و. د دغې غرض دپاره هغه اعلان وکړو چې خواهشمند کسان دې دربار ته راشي چې باچا پکې انتخاب وکړي. د دغې اعلان نه پس 3 کسان لاړل او هر یو ځان د وزیر د منصب دپاره وړاندې کړو. بادشاه د هغوی سره د خبرو اترو نه پس په دې نتیجه ورسېدو چې 3 واړه د وزارت جوګه دي. ولې باچا ته د یو وزیر ضرورت و او هغه هم د ایماندار وزیر. ځکه نو باچا د هغوی د امتحان اخیستو په غرض هر یو کس ته یوه ګمله او ورسره د ګلونو تخم ورکړو. د دې وینا سره چې دا تخم به په دې ګمله کې کرئ او چې کوم کس ترې ښه ګلونه رازرغون کړل نو هم هغه به زه خپل وزیر اخلم. دغه کسان کورونو ته راغلل او د بادشاه د حکم مطابق یې د تخم نه د ګلونو رازرغونولو کار شروع کړو. څه موده پس دغه 3 واړه د خپلو ګملو سره بادشاه په خدمت کې حاضر شول. خو عجیبه کار دا و چې 2 کسانو په خپلو ګملو کې ډېر ښایسته او زړه راښکونکي ګلونه رالوی کړي وو چې په لیدو یې سترګو ته جمالیاتي حس میلاوېدو. ولې د 3م کس په ګمله کې تشې خاورې پرتې وې او تخم پکې د سره رازرغون شوی نه و. بادشاه دغه 2 کسانو ته وویل چې ستاسو ایمانداري راته معلومه شوه او هغه داسې چې ما تاسو له کوم تخم درکړی وو هغه بیخي شڼ وو بلکې د ګلونو تخم هړوو نه. ولې تاسو د خپلې ښې کارکردګۍ ښودلو دپاره په خپلو ګملو کې نور تخم اچولی دی او دغه ګلونه مو ترې راپیدا کړي دي. د دې نه ښکاره شوه چې تاسو دواړه ډېر بېایمانه او نااهله یئ. دا یو کس ایماندار دی چې هم هغه تخم یې کرلی دی کوم چې ورته ما ورکړی وو، نه چې د بېایمانۍ نه یې کار اخیستی دی. تاسو مختوري نامراد واپس کوم او دې خپل وزیر اخلم.